د نورو ولایتونو په څیر دلته هم ګڼ شمېر خوستیان د ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه 15 تنو کارکوونکو په ویر کې راټول شوي او په یاد یې شمې روښانه کړي دي. دوی یاد برحمانه برید په سختو ټکو غانده او ناکامورا یې د دښتو د زرغونونکي افغان په توګه نوماوه. د ویجاړ او تیاره وطن د آبادی لپاره په ډیرو سختو کلونو کې خپل انساني او بشردوستانه کارونو ته دوام ورکړ او تر ننه پورې دغه کارونو د هیواد د ډیرو افغانانو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی. د غم شریکۍ په پار راټولو شویو ځوانانو ویل چې دوی یا د دردونکي پیښې دومره دردولي دي لکه کټ مټ یې چې د کورنۍ غړي یو چا ورته وژلي وي. د تیرې ورځې په ننګرهار کې کومه پیښه چې د ډاکټر صاحب ناکامورا د وژلو پیښه وه د هغې په باره کې راټول شوي دي چې د یو انسان وژنه د مکمل یا د ټول انسانیت وژنه ده. موږ افغانان به د هڅې هېرې نه کړو. د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې بهترینې طرحې درلودې. انشاءالله موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د پاتې طرحې باندې کار وکړي. بلخوا د خوست ولایت مقام له لوري هم د یو لوړ مراسم په ترڅ کې یو څلور لاری چې په نږدې راتلونکي کې به د بیا رغونې چارې پیل شي د ډاکټر ناکامورا په نوم ونوموه. دا چارې د دغه ډاکټر په نوم باندې یاد شوله. دا موږ د یادونه بټول ولسونه او د دې ولایت او خصوصا هغه کسان چې د فکر لیواله هغه به په یاد کې ساتي. د دغه ولایت اوسیدونکو د ډاکټر ناکامورا او د 15 کارکوونکو ته د عدالت غوښتنه کوله او ویلي چې د دوی وژنه په حقیقت کې پر هر افغان برید دی. دوی ویل چې موږ به هیڅ کله هم د ډاکټر ناکامورا خدمتونه هیر نه کړو او د تاریخ په پاڼو کې به د نوم د یوه مهربانه خدمتګار افغان په توګه ژوندی وساتو. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.